لکه ابو لهب کمی کنده ته ورساو. نو دې قرآن سره مینه محبتو کا او د دې په خدمت کې مشغول شه، نو د الله په نظر کې ته هم بهترین او د هر چا نه ښه شولې. زمونږ د دنیا د خلکو ذهن کمزوری دی، ذهني فیصلې هم کمزوری دی. یو علاقه کې تپوس کې چې ستاسو د کلي علاقه کې څوک ښه دی؟ یاره فلانی خان د ټولو نه ښه سړی دی. او همدې بنده نه سموده پس بیا چې تپوس کوي نو همدغه فلانی خان یادوي خراب سړی دی، ښه نه دی، موږ نو پېژندلی ډېر خراب. نو کله چاته ښه وایو کله ورته خراب وایو. ذهنی فیصلیم کمزوری دی. راځئ د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به تپوس کو چې ستاسو ذهن مبارک کې څوک ښه دي. نو هغوی چې کومه فیصله وکړه نو هغه به تر قیامته 100% درسته وي. پیغمبر علیہ السلام جواب کې فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، پتاسو کې د ټولو نه ښه او بهترین هغه څوک چې قرآن په خپله زده که او بل ته یې وښو، نو دا بهترین. د پیغمبر علیه السلام فیصله نه بدلیږي تر قیامته. د ځمکې په مخ باندې څوک ښه د قرآن طالب او د استاذ دا بهترین خلق دي. د دې بهترین خلقو د پاره پیغمبر علیه السلام خپل ټول امت ته سفارش کړی دی. اکرمو حملت القرآن، تاسو اکرامو کې قدر عزتو کې د چا؟ د قرآن د خاوندانو. د قرآن خاوندان څوک؟ که یو مشر عالم د قرآن خدمت کوي هغه هم، او که یو ماشوم طالب نن مور پلار استاد لراوسته جماعت ته او مدرسې ته چې دته سبق وښیه، نو دا نننی ماشوم هم د قرآن خاوند. نن ماشوم دی، سبا به لوی شي او د دې قوم دینی خدمات به کوي. نو که د کم عمر دی که د زیات عمر دی، خو د قرآن په خدمت کې لګیا دی، نو دا د قرآن خادم دی، د قرآن خاوند دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی د دی اکرام وکا، فإن من اکرمهم فقد اکرمنی، چې د دوی اکرام چا وکا بے زما اکرام وکا، ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، چې زما اکرام وکا د الله اکرام وکا. نو تب د خپل کور کلی د علاقې د یو طالب د یو عالم د یو حافظ او د قاری قدر عزت کې حقیقت کې دا د الله او رسول الله قدر دی وکا. الله غیرتی بادشاہ د چا بدل پزان پریدی نا. نو کته د خپل علاقې د عالمانو طالبانو قدر کې الله بستا قدر کی، تا به قدرمن او عزتمن کی. مخ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی الا فلا تنقصوا حقوقهم، خبردار د دوی په حقونو کې درنه کمی اونشي. طالب تسپک مګورا، عالم تسپک مګورا. بعض بنده بد قسمتا بد نصیب وی، ټول رس په طالبانو پس سپکې خبرې کوي، په عالمانو پس سپکې خبرې کوي. او داسې بنده دی چې د دنیا نزی نو د ایمان نه خلاص بځي، آخر کې بدنه الله ایمان واخلي، نو دی به رسختیږي. په ظاهره خلک به مسلمان لاړ او دنه به الله ایمان غشتي، دی بخلی کېږي نه. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ د دیوبند استادانو استاد او د پیرانو پیر دی، صاحب کشف او صاحب کرامت دی. هغوی لیکلی دی چې داسې بدقسمته بنده مړ شي، تاسو به جنازه وکې او قبر کې به کېږدئ، مخ به وله قبلې ته کې، خاورې به پرې واړوي او دوا به وکړي چې اته واړه جنت ورکړه، خو یو وله خدای نه ورکوي. خلق چې واپس شي نو دوه فرشتې راشي، نو دته وایي تام نن قبلې ته مخ کړی دی. د قبلې خاوندانو پسې خو به تا ټوله ورځ بدې ردې ویلې، نو تا نن د هغوی قبلې ته مخ کړی، تو شه رکشه دا مخ دې واړوه. نن به د دغې عالمانو قبلې ته نه مخ کې، تو شه حقه ساعت وله فرشتې مخ د قبلې نه واړئ. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه لیکي که یقین دې نه کېږي نو دا ګز او دا میدان خاوره ته لر کې اوس به یې درته وښیم، مخ به یې د قبلې نه اوړېدي. خدای مخ قبلې ته لره. عالمانو سره مینه محبت کوي، دا د الله دوستان دي. الله به دا خپل دوستان جنت ته بوزي. عوام به چرته ځي؟ نو چې د عوامو د چا سره مینه هغوی سره به ځي. نو
پیغمبر علیہ السلام فرمائی المرء مع من احب، سړی به د هغه چا سره چې چا سره محبت وي. الحمدلله زمونږ د علاقې د پښتنو د خپلو عالمانو د طالبانو سره مینه او محبت دی. نو که عالمان د علم د وجې الله جنت ته بوځي، نو دا عوام د عالمانو د طالبانو د محبت د وجې به الله جنت ته بوځي. څنګه چې دلته په مینه یو ځای، دغسې خدای په جنت الفردوس کې یو ځای کړه. دا دینی اداره الله دې قائمه دائمه لري، الله دې کامیاب لري، او چې د چا وسره هر قسمه تعاون او امداد او اخلاصي، الله دې دنیا او آخرت کې ډېرې بدلې ورکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.